أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الصادق الوعد الأمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لکه څنګه چې ابراهیمي صاحب ورته اشاره وکړه، میزان اکاډمي نن الحمدلله لسکونه استادان، خزینه استادان چې له کورونه زموږ سره وصل دي په ټیمز باندې د حد ته رسیدلی دی چې میزان اکاډمي اوس سلګونه شاګردان لري، په نړیواله سطحه باندې کار کوي او روزانه زموږ استاد له ادارې نه سلګونه کسان درس زده کوي په داسې ټولنو کې چې هلته کفري ټولنې دي، په داسې ټولنو کې چې د قرآن غږ هلته رسا غږ دی، په داسې ټولنو کې چې اکثره والدین، اکثره فامیلونه په ساعتونو باندې سفر کوي، زی او چیرته چې خپل اولاد بوزي. کله کله کارونه، د ژوند مشکلات، سطحه د ژوند مصروفیتونه دوی دې ته راورسوي چې اولاد ته پاتې شي. مغربي ټولنو کې ژوند کړی دی. زه غواړم یو څو شیبې تاسو ته په دې باندې وغږیږم چې غربي ټولنو کې زموږ استاسي افغان ماشومان، هغه چې والدین زموږ ورونه دي او میندې زموږ خویندې دي، په دې اړه وغږیږم چې دوی کوم مشکلات لري هلته، او موږ چې له دې وروسته یا مخکې مو تدریس کوو په کومه انګیزه باندې موږ تدریس کوو، څه ګټې لري او څومره اهمیت لري. میزان اکاډمي موږ څنګه شروع کړل، په دې باندې لنډ غږیږم، بیا راځم په غربي ټولنو کې وضعیت باندې خبرې کوم. میزان اکاډمي اولو کې زموږ ورته بیخي پام نه و، ډیرو خلکو، ډیرو افغانانو، ډیرو زموږ خویندو ورونو په غربي هیوادونو کې دوی تقاضا وکړه چې تاسې ولې زموږ د ماشومانو دپاره د قرآن خدمات نه وړاندې کوئ. مسیجونه به راتلل، زنګونه به راتلل چې تاسو ته الله پاک فرصت درکړی دی، قرآن باندې پوهیږئ، امکانات لرئ. مونږ اکثره له داسې هیوادونو نه درس وایو چې د هغوی عقیدې باندې مونږ نه پوهیږو، زمونږ اولادونه مونږ نه پوهیږو چې هغوی ته اسپار وایه د دوی عقیدوي مسایل به څنګه کېږي، اندېښنه ده، د دوی فرهنګي مسایل به څنګه کېږي، اندېښنه ده، څنګه قرآن به ورته زده کوي، کوم مسایل به ورته زده کوي، ځکه ډېر دیني مسایل حساس دي. همدا و چې دوی مونږ ته یو ډول ننګونه غوندې ودروله چې ولې مونږ دا خدمتونه کوو. استاد ګلاب د میزان اکاډمي لومړی استادانو دی، د سره مې په مشوره وکړه چې داسې اکاډمي جوړو څنګه وکړو. بس ده ویل چې بسم الله، موږ له یوه اتاقه شروع وکړه، یو کمپیوټر و، یو ځای کې مو دفتر نیولی و، یو اتاق. الحمدلله نن تر دې سطحې راورسېدو. دا ټول د الله پاک له فضل وروسته ستاسې د هر یوه د زحمتونو، د اخلاص، د وخت د قرباني ورکولو او د خپل اولاد وخت راخیستلو، قرآن ته ورکولو او د الله پاک د دین خدمت کولو له امله دې حد ته را رسېدلی دي چې انشاءالله امید شته لا به یې مخکې بیایو او لا به مخکې ځي. ابراهیمي صاحب میزان اکاډمي کې فعال رول لري. د میزان اکاډمي په چارو کې زموږ سره غټه همکاري کړې ده او همکاري کوي. د دفتر ډېرې چارې د ده مربوط کیږي. زه خو اکثره نه یم، کارونه پسې دی ګوري. نور په ادارو کې، علمي برخو کې، نورو دغو کې استاد ګلاب موږ سره پکې همکار دی، مسؤلیت لري. قاری صاحب حمدالله دی چې د استادانو سرپرستی کوي، مشري کوي. موږ د تضمین د کیفیت مسؤل لرو. تاسې به حتما خبر شوي یاستئ چې د امتحانونو پروسه، د ارزونو پروسه مخکې بوتله. موږ په ټوله کې د میزان له ټولو شاګردانو امتحانونه واخیستل. هغوی کې چې تکړه شاګردانو دویم کټګوري ته بوتلل، دویم پړاو کې د هغوی امتحانونه روان دي، نږدې بشپړ شوي دي. موږ د میزان په سطحه باندې 3 تکړه شاګردان معرفي کوو چې د میزان شاګردانو کې تر ټولو ډېرې نمرې اخیستې دي، چې دوی د قرآن ترڅنګ په عقیده کې، په فقه کې، په سیرت کې، په اخلاقو کې او په تجوید کې ښې نمرې اخیستې. هغه به د میزان په سطحه باندې لومړی مقام، دویم، دریم ته راځي او هغو ته به موږ جوایز کورونو ته ورلیږو، سرټیفیکیټ به ولېږو او دغه به انشاءالله د نږدې ورځو کې تقریبا یا نن یا سبا کې بشپړېږي، نتایج به زر انشاءالله اعلانېږي. زه اکثره وخت د میزان اکاډمي په اړه یو بل فکر لرم. هغه فکر زمونږ دا دی چې
میزان اکاډمي په غربي هیوادونو کې تدریس کوي. موږ لومړیتوب خپل انرژي ټوله غربي هیوادونو ته سپما کړې، غربي هیوادونو ته مو مختص کړې ده. اکثره وخت خلک په موږ باندې دا انتقاد کوي چې تاسو ولې افغانستان کې تدریس نه کوئ. زموږ ورته ځواب دی چې ګوره په افغانستان کې مدارس شته، جماعتونه شته، امکانات شته، په کورنۍ کې حتما یو قاری شته، یو حافظ شته، یو څوک په قرآن پوهیږي. نو بیا موږ ته ضرورت نشته دومره. زموږ ضرورت په غربي هیوادونو کې دی چې هلته جماعتونو ته یو څوک 1 ساعت 2 ساعته سفر کوي، خپل ماشوم بیا یې هم شنبه یک شنبه نور ورځو کې خو نشي کېدی، ځکه دوی مکتب ته ځي، دوی بل ځایونو ته ځي، پارکونو ته ځي، چکر وایي، بیا دوی نشي کولی چې درسونو ته رسیدګي وکړي. همدې دپاره موږ خپله ټوله انرژي ځانګړې کړې، هغه کوم محدودیت چې موږ لرو هغې نه په استفادې غربي هیوادونو کې ماشومانو ته تدریس کوو. غربي هیوادونو کې ماشومان له ډېرو جدي ننګونو سره مخامخ دي او زه د میزان د استادانو په صفت باندې تاسې ټولو نه غوښتنه کوم چې د څو ټکو ته پاملرنه وکړئ. موږ او تاسې به فکر کوو چې غربي هیوادونه ګل و ګلزار دي، هر څه پکې شته، د ژوند امکانات پکې شته، هر څه پکې شته. همدومره چې سهولتونه دي، همدومره چې ژوند پکې پرمختللی، همدومره فرصتونه امکانات چې پکې دي، همدومره ننګونې هم پکې شته، حتی تر دې ډېرې. تر ټولو لومړۍ ننګونه د دوی د عقیدې ننګونه ده. چالنج در کشورهای خارجی برای اطفال افغان، برای اطفال مسلمان عقیده از این است. وقتی عقیده یک انسان با یک چالش روبرو باشه، چی در امان است؟ چی کنیم و زندگی مرفه و زندگی پر از آسایشه که عقیده اطفال ما با چالش روبرو باشه؟ چالش ها چی است؟ غربي هیوادونو کې ماشوم سهار 8 بجې شاوخوا تقریبا 9 بجې راپاڅېږي، څو آمادګي نیسي، 8 بجې شاوخوا مکتب ته ځي، 9 بجې یا 15 کم 9 د دوی مکتب شروع کیږي تر 3 بجې 3:30 بجو پورې، الا 4 ځینو هیوادونو کې. کله چې مکتب ته ماشوم ورسپاري، ریسپشن لري، ته ماشوم سپاري په ریسپشن کې، ماشوم درنه په یو دروازه نه باسي، دروازه بنديږي، غیر د استاد نه څوک د ننوتو حق هم نه لري. تر اوزې صحن د اولۍ ته چې مکتب نه ووتې بیرته ورننوته په اجازه دي، بې د اجازې ننوتی نشي. افغانستان باندې مکتب نه د دیوال نه وراوړي، وګوري چې څه روان دي، یا په زوره دغه ته ننوځي، یو چا ته ووایي چې واسطه کوم ننوځم، دروازه کې به زنګ وی، ریسپشن به درنه پوښتنه کوي ته څه پسې راغلی، ته به ورته وایي چې زه دا دلیل لرم. په عادي دلایلو باندې ماشوم ته نه درکوي چې مکتب نه بوځي. په یوه شرط ماشوم راایستلی شي چې ته یو مادجه قوي عذر ولري چې تر درسه دی مهمي. تا ماشوم وسپاره دغه مکتب کې 2 ساعتونو دپاره دغه ماشوم د دغه استاد او دغه ادارې تر کنټرول، تر څار، تر درسي سیستم لاندې دی چې څه ورته ویل کېږي ته پرې نه پوهېږې، کریکولم درته تشریح کوي اما ته درسي موادو باندې نه پوهېږې چې څه ورته تدریسېږي. تقریبا 2 ساعتونو دپاره دوی ته بیان کیږي، دوی ته خبرې کیږي، دوی ته درس، ورزش، هر څه په مکتب کې دي. 2 ساعتونه د یو غربي استاد، د یو استاد چې ډېری مسلمانان نه دي، خپل افکار لري، خپل عقیده لري، خپل باور لري، ځینې حتی دین سره مخالفت لري، سیکولر دي، تیستان دي، بیخي په الله باور نه لري، د مسلمانانو تعریف ورته متفاوت شوی، په رسنیو کې مسلمان پیژني، بېلابېل برداشتونه لري. دا ماشوم چې ته کله د سپارې، دا خو د خپل هیواد د ګټې په فکر دي، ستا په ګټه خو نه دي، نه ستا عقیده دوی ته مهمه ده، نه ستا دین دوی ته مهم دی، دوی ته د خپل هیواد ملي ګټې مهمې دي. ملي ګټې څه دي؟ یو داسې ماشوم وروزي چې د دوی هغه ارزښتونو ته احترام ولري، ورته قایلي او د دوی په فکر باندې وروزل شي. دا د دوی ډېر زیات جدي کار دی، د دوی جدي پلان دی، د دوی جدي هڅې او تلاش دی چې دوی ماشوم داسې وروزي چې غربي ټولنې مطابق کی. صحیح ده چې عقیده کې کار نه لري، اما سیستم داسې ډیزاین شوی دی چې د خپل دغه کې ملحق کیږي، اول ته ورسره مدغم کیږي، د فکر د افکار ټول شي نه. ځینې طریقې دغه کې شته د مکتبونو کې چې د دې لپاره تاسو ته وایم چې ذهنونه هم خلاصي چې موږ څومره لوی مسؤلیت لرو. موږ ته داسې والدین خپل اولادونه راسپاري چې میزان اکاډمي کې ورته تدریس وکړو. داسې والدین دي چې پلار ټول ورځ مصروف دی، سهار وختي وځي، ماخوستن ناوخته راځي، نو ته چې ټول ورځ زحمت وباسې، کار وکې،
روزي وګټې، مازدیګر راشي ستا به کومه حوصله چې ته د اولاد سره کینې او درس ورته ووایې. درس خو تاسو ته معلومیږي چې څومره سخت کار دی، څومره حوصله غواړي. اما دوی چې کله کور ته راځي ستړي ستومانه دوی ټوله تکیه په میزان اکاډمي کړي یا په نور اکاډمیان یا په بل چا باندې چې دوی ورته استاد ګمارلی دی. د کور کار وکړي، ماشومانو پسې ورځي. هلته ماشومان دومره غټ مسؤلیت دی، یعنې یو کس باید ماشومانو ته شي، یو کس باید ژوند ته شي. مور خو د مکتب او ماشوم بولو راوستلو کور کارونو دیو کې ستړې ده. موږ د میزان اکاډمي کریکولم ولې ډیزاین کو؟ موږ ته ماشوم راځي وایي قرآن ورزده که. موږ څه ضرورت لرو چې زرګونه ډالره مصرف کو؟ متخصص دکتور استادان هم ګمارلی دي چې زموږ دپاره د ماشوم په سطحه باندې چې د ابتدایي ماشوم او متوسط ماشوم په سطحه باندې موږ ته د عقیدې کتاب دغه کړي جوړ کړي، ډیزاین یې کړي. ته ځکه موږ سره انګیزه ده، موږ سره فکر دی، موږ سره اخلاص دی، موږ سره یو تشویش دی. ته نه ټول خراب شي ورته زده کوي. غربي هیوادونو کې په ښوونځیو کې، په مکتبونو کې، درسي سیستمونو کې استاد قانونا د سیستم مطابق د هر څه مطابق حق نه لري چې په ماشوم باندې غږ جګ کړي. اداري کارمندانې بل کسانې دا حق نه لري. سپک الفاظ کارول دا خو بیخي داسې دی لکه چې څوک چاته ووایي چې مثلا احمقه، لاوده، خره، غټ سریه، فلان انسان، دا بیخي مطلق نشته. شپېته دفعې استاد شاګرد ته دغه تکراروي، خبره ورته تکراروي، شپېته دفعې په یو شپېتم دفعه په حوصله ورته تکراروي، غږ نشي جګولی. زموږ افغان ماشومان، مسلمان ماشومان په داسې یو سیستم کې روزل کیږي که خدای مکړه دې خواته زما د قرآن استاد دته سپک کلمات کاروي، داسې الفاظو ته کاروي چې هغه دغه شان سره شخصیت سره نه ښایي. دا ماشوم روزل کیږي. هلته ګوري چې یو کافر استاد، یو څوک چې په دین ایمان نه لري، په دین بیخي باور نه لري، دومره خوږه ژبه کاروي، په مینه محبت، یعنې دې حتی د ماشوم درته دغه کوي چې ماشوم په کور کې ویده وي چې مکتب ته به څه واخسم. دومره ځان سره په دغه کړي چې مکتب ته ننوځي، استاد ورته کیني، لاس یې ورته خلاص کړي، داسې په غېږ کې رانیسي لکه مور چې اولاد خپل رانیسي. هغه میندې چې لږ دغه بدماشاني، هغو میندو نه دا ماشوم ډېر خوشحاله چې په مکتب کې دغسې یو سیستم کې راوروزل شو. او دې خواته زما د قرآن استاد، زما د مثال د دین استاد دا وګوري چې اوس شاګرد ته سپکې وایي، بد الفاظو ته کاروي، نور دغه ورته کاروي. دا ماشوم چې رالوی شي دا په فکر نه کوي چې ښه اوس دا خو ماشوم دی، روزل شوی هلته دی، عقیدي سیستم هم ضعیفه دی، فامیل ورسره ډېر کار هم نه کوي. دا به نه وایي چې یاره د تفاوتونه چیرته دي. قرآن ویلي چې ښه اخلاق کوئ، خلکو ته بښنه کوئ، دا کوئ، هغه کوئ. دا خو زما کافر استاد دا عملي کوي، مسلمان استاد خو دا نه کول. دا تفاوت به مونږه د دې عقیدې سره مشکل جوړ نه کړي چې سبا دی ووایي داسې راولي چې مسلمان مشکل لري. اکثره وخت چې مونږ کله تدریس کوو باید ته ذهن کې ولرو چې مونږ په لوی لاس باندې خلک بېدینۍ ته تشویق نه کړو. مونږ باید په داسې انګیزه باندې ماشوم ته درس ورکړو چې زما اخلاق باید دته الګوي، دته نمونه وي چې سبا ورځ کافر استاد په ما باندې برلاسی نشي په دې مسله کې چې هغه د ماشوم زما نه واخلي، عقیده هم دغه نه متاثره او هر څه دغه نه متاثره. اکثره وخت ما ویل چې ځینې استادان ځینې دغې په مکتبونو کې د دوی افکارو ته شکونه ورچوي، بېلابېل دغه کوي، ورته وایي چې انسان د څه شي نه پیدا شوی دی، ورته وایي چې خدای نشته دی، یا ځینې عیسوي افکار ورکوي، د یهودیت او د بودایزم او د هر څه په اړه دوی ته معلومات ورکوي. موږ باید ډېر کار د دوی په عقایدو وکړو، قرآن کریم به ور زده کړو، خو د عقیدې باندې ډېر زیات کار باید وکړو ځکه چې دوی له ډېرو ننګونو سره مخامخ دي. والدین ډېر مسؤلیت موږ ته راجع کوي د خپل اولادونو، او په دې تمه دي چې موږ د دوی اولادونه عقیدوي لحاظه، د دین د لحاظه، هر څه لحاظه وژغورو. نو د همدې دپاره دوی په موږ باندې ډېر حساب کوي، دوی مصروفه دي، دوی سرګردانه دي. په دې شي کې باید موږ ډېر زیات فکر او دغه ولرو چې دغه ماشومان داسې وګڼو لکه خپل اولاد. که موږ په غربي هیواد کې یو څوک روزو الفباتا ورته زده کوو، دا تاسې هر یو چې الفباتا ورته زده کړې ده، تاسې د ټول عمر دپاره د صدقې جاریه هلته جوړه کړې ده، او دغه د خیر پروژه به ټول عمر که دی بل چاته قرآن زده کوي اجر به ستاسو وي، او د هغوی اجر هم نه کمیږي، ستاسې هم نه کمیږي. زه ابراهیمي صاحب
زمونږ اشپاز، زمونږ اداري مدیران ټول، حتی فرید دوی ټول په دې کې شریک یو. د الله خزانې ډکې دي، چاته ته کم دغه نه کمیږي د چا د اجر نه، ټولو ته پکې اجر راکوي. ځکه چې موږ ماشوم لاس نه نیسو، لاره باندې روانو، الف با تا الف با تا، بیا ورته ښیو تر قرآنه چې قرآن لولي، تاسې ټولو ته به پکې ثواب وي. او بیا په غربي هیوادونو کې که سبا د دغې قرآن له برکته دوی دعوتګران کېږي، تاسې ټولو ته به د دعوت اجر وي. قیامت کې به تاسې ولاړ یاستئ، عملنامه به مو په لاس کې، داسې عملونه به پکې لیکل شوي چې تاسې نه دي کړي. موږ به پوښتنه کوو چې دا ته کومه شو؟ هغه ماشوم چې تا په فرانسه کې روزلی و، هغه چې په امریکا کې روزلی و، هغه د قرآن نورو ته ورسو. د همغې حدیث مصداق شو چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. نو د دې نه اخواته بل دغه زموږ دپاره څه د انګېزه چې دغه کېږي. زموږ استادان کله کله لږ شوقونه کم شي د دغه سره، اما همیشه هم دا یوه قاعده ځان ته یادوئ چې زه په غربي هیواد کې د خیر رسونې پروژه تطبیقوم. دا خیر رسونه چې ټول عمر زما دپاره دغه اجر او دغه به رواني، د لکونو کلونو دپاره، د میلیونونو کلونو دپاره به موږ په قبر کې پراته یو، او همدغه قرآن به زموږ دپاره رڼایي تر هغې چې تله ایښودل کېږي، او الله پاک زموږ حسنات تلي، او همدغه خیر چې تاسې رسولی دی د ثواب په نیت باندې او د فضیلت په اجر ګټلو په نیت باندې، قیامت کې به الله پاک همدغه اجر موږ او تاسې ته راکوي، او همدغه چې قبول شي غټه خبره ده. په دې مطمئن یم چې انشاءالله الله پاک نه زموږ امید شته چې جنت ته به مو بیایي، او موږ او تاسې ته به همدغه قرآن د نجات سبب کیږي. بله خبره دا ده چې زموږ او ستاسې یو بل مسؤلیت د دې تر څنګ چې موږ اسلامي هویت د خپل ماشومانو ساتو، افغاني هویت هم ورته وساتو، ځکه چې دوی سره بېلابېل هویتونه هلته شریک دي. نو موږ باید د نورو تر څنګ خپل اسلامي هویت او افغاني ارزښتونه، ګټور ارزښتونه چې کوم دي، ماشومانو ته ورزده کړو، د دوی په ژبه باندې دغه وکړو. اکثره والدین هم دا وایي چې زما اولاد ته داسې څه ورزده کوي چې سبا یو مسلمان افغان پاتې شي. نو په همدې هیله انشاءالله وروسته د استاد ګلاب او د نورو همکارانو خبرو نه وروسته بیا آزاد بحث کوو. استادان د خپل اندېښنې شریک کړي، موږ به ورته جواب وایو. کوم مسایل چې انشاءالله دغه کول، ځینې مسایل شته دی چې د ارزیابي په نتیجه کې اکرام الله صاحب نوٹ کړي دي، هغه به شریکو، او بیا تاسې آزاد بحث کولی شئ چې هر څوک پوښتنه لري په نوبت باندې. زما مربوط کې زه به جواب ورکوم، د استادانو مربوط کې د استادان به جواب ورکوي، اداري مسایلو اداري همکاران به جواب ورکوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم.